یارانو دوستانو سلامونه هیله ده چې جوړ اوسئ یو ځای ته په سفر یم دا سفر له خپلو بچیانو سره دی نو خبره مې دا کوله د سفر کوله چې کله چې سهولتونه زیات شي او ټولنه پرمختګ وکړي بیا نو ترانسپورټي برخه دومره غښتلې کېږي دومره پیاوړې کېږي چې که ته ساعتونه مزل هم وکړې نو زه فکر کوم چې ستړی به نه شي یعنې دا ټولنه او خپله ټولنه قیاس کول به په ډېرو برخو کې تفاوتونه ولري یعنې ډېر څه داسې شته دي چې وطن کې نشته دی ولې وطن کې ډېر څه دي چې دلته په ډېرې رسېدلې ټولنې کې وجود نه لري یا نشته دی خو خبره دا ده چې ترانسپورټي برخه کې چېرته د خپل وطن او د دغې اروپا سره قیاس کړي نو د ځمکې او د اسمان فرق دی دلته فضل لوري ته لږه چپ شه چې زه د ماماګانو سره خبرې وکړم دلته وګورئ دلته وګوره زه خلکو سره خبرې کوم صحیح ده ته به لږه غلی کښېنې خبره دا ده چې دلته ساعتونه مزل دی خو لوی ټرینونه چې کوم دي هغه په دغسې یو شکل باندې جوړ شوي دي چې ته پکې د زړه تنګون احساس نه کوې یا زموږ د جلال آباد غوندې مثال هغه بکسو ډریوري نه ده چې د اول خو پکې ځایېږي ټوټال 14 کسان بیا هغوی پکې یو 2 کسان چوکۍ اضافه ایښودي 18 کسان پکې جګئ نو چې کابل پورې ځي نه د لاسونه کار کوي نه د پښې کار کوي نه د ملا کار کوي او که څوک د ملا او د پښو تکلیف ولري هغه یو په دوه کېږي نو تاسې فکر وکړئ زه دا د ټرین کې ناست یم او د ټرین خواوشا سیمې مو وګورئ دا چې څه رفتار باندې روان دی دا مو ووینئ دا چې څومره سهولت باندې روان دی دا مو ووینئ نو خبره دا ده چې امکانات ډېر دي سهولتونه ډېر دي فرصتونه ایجاد شوي دي دلته زه ناست یم او بیا دغلته ما سره په خوا کې دا د سول او فیضان ناست سولې یو لاس ماماګانو ته وخځوه د فیضانو ته هم وخځوه بس چېرته راغلي یاستئ ټرین کې ناست دی ګوره فیضان هم پرېږدي مثال ټرین کول بلکل نو خبره مې د دغه ځای د ترانسپورټ کوله د ژوند مې کوله د کردار مې کوله خواوشا منظره هم وګورئ چې دا ټرینونه په څومره ښه سیستم باندې جوړ شوي دي چې تا ته دا فرصت ایجادوي چې ته ښه منظره وکړې تا ته دا فرصت ایجادوي چې ته په دغه ساعتونو تګ کې د زړه تنګون احساس ونه کړې تنګ نه شې بس منظره هم کوه او که ځان سره د لږ د خوراک څښاک دپاره څه راواخیستل نو له هغه به هم خوند واخلئ نو وګرځئ ژوند د خوند واخلئ فرصتونو نه استفاده وکړئ او خدای جل جلاله دې هغه ورځ راولي چې موږ او تاسې په خپل وطن کې دغه ډول فرصتونه پیدا کړو چې امکانات ډېر ولرو تر څو ترانسپورټي زمینه دغومره ښه شي لکه په دغه وطنونو کې چې ده